سلامونه د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. په کمال خان بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي ډېر خوښ یم چې د کمال خان بند مستې څپې مې ولیدې او د افغانستان 700 کلنه هیله پوره شوه. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د کمال خان بند لوړوالی 14 متره دی، 52 میلیونه متره مکعبه اوبه ځایوي، 1,04,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 9 میګاواټه برېښنا تولید وړتیا لري. د کمال خان بند د جوړولو چارې پر 1445 لمریز کال پیل شوې، خو د جګړو او سیاسي بدلونونو له امله بشپړې نه شوې. د مزار کابل پیښور د ریل پټلۍ د جوړولو د لارې نقشه لاسلیک شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د مزار کابل پیښور پروژه د افغانستان لپاره حیاتي بللي او ویلي دي چې پر دې سربیره به دغه پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا د نښلولو خوب په حقیقت بدل کړي. نوموړی زیاتوي چې دغه پروژه به د سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. چین ته د افغانستان په صادراتو کې 80 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په تیر 2020 میلادي کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات درلود، په داسې حال کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 29 میلیونه ډالر و. د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. ننګرهار کې د جاوید افغان کمپنۍ په نړیوال معیار برابر 10 تریشر تاجکستان هیواد ته صادر کړي. د جاوید افغان په نوم د تریشرو او نورو کرنیزو سامان آلاتو د جوړولو دا فابریکه 23 کاله وړاندې جوړه شوې چې تر اوسه یې زرګونه تریشرونه جوړ کړي او د هیواد بیلابیلو سیمو ته یې رسولي دي. جاپان له افغانستان سره 122 میلیونه ډالر مرسته کوي. په کابل کې د جاپان سفارت ویلي چې د دغې مرستې موخه د بشرپاله او پراختیایي پروګرامونو ملاتړ دی. جاپان په جنوا کنفرانس کې چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړ شو تر 2024 کال پورې له افغانستان سره د 180 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي روان 2021 میلادي کال کې به افغانستان کې له 14 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. دغې ادارې ویلي چې دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. جګړه او بیا وروسته طبیعي پیښې او بیکاري هغه عوامل دي چې له مخې د افغانستان نږدې نیمایي یعنې 12 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. په بلخ ولایت کې د غوښو د چرګانو تولیدات ډیر شوي دي. د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په بلخ ولایت کې د غوښې د چرګانو 15 فابریکې فعالیت کوي چې هره میاشت 500,000 غوښین چرګان تولیدوي. دغه وزارت زیاتوي د دوی د شمیرنې له مخې افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو له اړخه ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی او په دې وروستیو کې هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو واردات تر ډیره راکم شوي دي. په خوست کې د 19 میلیونو افغانیو په لګښت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت 8 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شانوري وایي چې د دغو 8 پروژو کې 19 د پیازو او 49 د کچالو زیرمتونونه شامل دي. نوموړي وویل چې له دې لارې به کروندګر وکولی شي خپل راټول کړي حاصلات په کور دننه خوندي او د اړتیا په صورت کې بازار ته وړاندې کړي. لغمان کې د مهترلام ښاروالۍ له لوري یو تجارتي مارکیټ جوړ شو. ځایي چارواکي وایي دغه مارکیټ د 11 میلیونو افغانیو په لګښت په 2 پوړونو کې د 1.5 کال په موده کې جوړ شوی چې په یاد مارکیټ کې رستورانټونه، هټۍ، جیم کلبونه، دفترونه او ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوي دي چې زیات شمیر خلک پکې په کار بوخت شي. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.